الله سبحانه وتعالى پر تاسې باندې عذاب راولي، نو ستاسې دغه بند او ستاسې دغه ډیم دا به په مژکانو باندې الله سبحانه وتعالى سری کړي. مژې به راسي او دغه ډیم ته به سری ورکړي او د دې ډیمه څخه به پر تاسې باندې یو طوفان او یو سیلاب راسي. دی د پسخند او ریشخند پر دغه د الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د قوم سبا قصه بیانوو. قوم سبا څوک وه؟ الله سبحانه وتعالى دوی ته کوم نعمتونه ورکړي وه او الله سبحانه وتعالى چې کله دوی ناشکري او نافرماني شروع کړه، الله سبحانه وتعالى پر دوی باندې کوم عذاب راوستی. ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې سبا د یمن د بادشاهانو او اوسیدونکو لقب دی. تبابعه او ملکه بلقیس چې د هغې قصه د سلیمان علیه السلام سره په سورة النمل کې تیره سوې ده. دغه تبابعه او ملکه بلقیس هم د قوم سبا څخه ول. قوم سبا دا د معارب په ښار کې اوسېدل. معارب د یمن د پایتخت صنعا څخه تقریبا 3 منزله لرې دی او دغه د معارب ښار د 2 غرو په مابینځ کې د 2 غرو په لمنو کې وجود لري. الله سبحانه وتعالى پر قوم سبا باندې خپل بېشماره نعمتونه کړي وه او ملکه بلقیس د دغه قوم دپاره د دغه ښار د معارب د ښار دپاره د دغه 2 غرو په منځ کې یو ډیر مضبوطه او یو ډیر ګټور ډیم جوړ کړی و. د دغه 2 غرو مخ ته یو دیوال جوړ کړی و، د هغه څخه یو بند او ډیم جوړ کړی و. کله چې به بارانونه وسوله هغه ډیم به ډک سو او بیا به د دغه ډیمه څخه د دې ټوله ښار باغونه اوبه کېدل او دغه ډیم ته یې 3 دروازې یو پر بل سربیره ورکړې ولې. اول وار به هغه لوړه دروازه خلاصېدل، کله چې به اوبه شوه سولې کمې به سولې بیا به یې 2مه دروازه خلاصه کړل، کله چې به اوبه نورې شوه سولې بیا به یې 3مه دروازه خلاصه کړه، ان در دې چې د بل کال بارانونه به پر راورسېدل. او در دې ډیم لاندې د قوم سبا دپاره یو ډیر غټ تالاب جوړ کړی و چې د هغه 10 دروازې وې او د هغه دروازو سره 10 والې د دې غرو په راسته او چپه طرف کې تللې وې. الله سبحانه وتعالى په قرآن کریم کې د دې قصه کوي او الله سبحانه وتعالى فرمایي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې بې له شکه د قوم سبا دپاره د دوی په ښار او اوسېدو کې زما د قدرت ډېرې غټې نښانې او علامې پرتې وې. د هغه علامو څخه یوه علامه د الله سبحانه وتعالى د قدرت دغه ول جنتان عن یمین و شمال، 2 باغونه راسته او چپه طرف ته. د دغه ډیم او د دغه بند چې به اوبه راتللې د دغه ښار چې دا کم 2 غرونه ول او دا ښار د دې 2 غرو په منځ کې وجود درلودی. د دې هر غره په لمن کې د باغو یو نه ختمېدونکې سلسله وه. راسته طرف ته هم یو نه ختمېدونکي باغونه ول، مسلسل باغونه ول، د باغو یو ډېره اوږده سلسله وه او په چپه طرف کې هم د دې غره په لمن کې د باغو یو نه ختمېدونکې سلسله وه او د دې دواړو باغو په منځ کې یو ډېر غټ روډ او سړک تیر سوی و. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ما دوی ته دومره ښایسته باغونه ورکړي ول. مفسرینو لیکلي دي چې دومره ګڼ دومره میوهداره باغونه ول چې کله به د یو زنانې د یو ښځې په کور کې میوه ختمه سول او هغه به د میوې د ټولولو دپاره باغ ته راووتل او د هغې پر سر به د میوې لپاره یو ټوکرۍ پرته وه. د باغ پر کومه دروازه چې به وردننه سول پر هغه بله دروازه چې به راوتل دا ټوکرۍ به خپله د رنګارنګ میوو څخه ډکه سول. دومره ګڼ باغونه ول چې دا زنانه دا ښځه د میوې وشکولو ته نه وه مجبوره. هغه میوې به خپله رایله کېدلې، ان چې کله به دا د باغه څخه وتل هغه ټوکرۍ به د رنګارنګ میوو څخه ډکه سول. او الله سبحانه وتعالى دوی ته دومره پاک صاف ښار او دومره د پاکې هوا والا ښار او ملک ورکړی و چې مفسرینو لیکلي دي او الله سبحانه وتعالى خپله فرمایي چې بلدة طیبة، ستاسې دپاره ما یو ډېر پاک ښار پیدا کړی دی.
وایي دومره پاک ښار و چې په ټوله ښار کې نه مچان وله، نه غوماشې ولې، نه سپږې ولې، نه کیکې ولې، نه ماران و لړمان وه. حتی چې مسافر به رالی او د هغه په بدن یا په سامان کې به سپږې یا یو بل شی و، هغه به خپله مړه سوله. او د دغه باغو څه علاوه الله سبحانه وتعالی دوی ته یو داسې بهترین تجارت ورکړی و چې دوی به شام ته تلل، د شام څخه به یې سامانونه راوړل، په یمن کې به یې خرڅول. یو ډېر غټ کاروبار یې کوئ. خو دوی د الله سبحانه وتعالی ناشکري شروع کړه. الله سبحانه وتعالی دوی ته پرله پسې 14 پیغمبران د دوی د هدایت او رهنمایي دپاره راواستول. دوی د الله سبحانه وتعالی ناشکري شروع کړله او دوی د الله سبحانه وتعالی د ربوبیت او خدایي حتی انکار شروع کړي، کفر ته ورسېدل. الله سبحانه وتعالی دوی ته یو دومره کامیابه کاروبار او تجارت ورکړی و او یو دومره پر امنه لارې ول چې کله به دوی د یمنه څخه شام ته تلل، ځای پر ځای باندې به پر دغه لو لاره باندې کلي راتلل. شپه به یې په یوه کلي کې ول، ورځ به یې په بل کلي کې ول، هر ځای به د دوی دپاره د خوراک سامانونه ول. خو کله چې دوی د الله سبحانه وتعالی نافرماني شروع کړله، الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې عذاب راوستی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیة، بې له شکه ما د قوم سبا دپاره د دوی د اوسېدو په ځای کې زما د قدرت ډېرې غټې نښانې پرتې وې. او زما د قدرت او زما د عظمت د نښانو څخه یوه نښانه دا وه جنتان عن یمین و شمال، د دوی د ښار پر راسته طرف باندې او پر چپه طرف باندې د باغو یو نه ختمېدونکې سلسله وه. الله سبحانه وتعالی د خپلو پیغمبرانو په خولو باندې دوی ته دا ویل چې کلو من رزق ربکم، ای انسانانو د خپل پروردګار د رزق او روزۍ څخه خوراک وکړئ، واشکرو له، د هغه پروردګار شکر ادا کړئ. بلدة طیبة، الله سبحانه وتعالی تاسو ته یو ډېر پاک ښار درکړی دی، تاسو ته د دنیا هر نعمت درکړی دی. او که چیرې ستاسو په دغه نعمتو کې څه ناشکري او کمی وسي، ورب غفور، ستاسو یو ډېر بخښونکی پروردګار دی، یو ډېر مهربانه او بخښلو والا ذات رب لري. الله سبحانه وتعالی فرمایي فاعرضوا، دوی د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو څخه، د پیغمبرانو د هدایاتو څخه فاعرضوا، د انکار وکړي. فارسلنا علیهم سیل العرم، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما پر دوی باندې رایله کړي سیل العرم، هغه د عرم او هغه د بند سیلاب او اوبه. وبدلناهم، او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما وربدل کړه بجنتیهم، د دې هغه ښایسته باغونه چې هغه رنګارنګ میوې به پکښې وي، هغه چې کله عذاب پر دوی رالی هغه میوې او هغه باغونه ما وربدل کړه جنتین په داسې باغو باندې ذواتی اکل خمت، چې هغه د عذاب وروسته داسې باغونه پاته سول چې هغه خاوندان وله اکل خمت، د بې خونده میوو، و اصل، او داسې درختې پاته سولې چې هغه اغزنې درختې ولې، زوزان والا درختې ولې، و شیء من صدر قلیل، او یو څو درختې ولې د بیرو چې هغو ډېرې کمې بیرې کولې، ډېره کمه میوه یې کول، زوزان یې ډېر زیات وه، اغزي یې ډېر زیات وه، میوه یې ډېره کمه وه. دې ته په کتابو کې دا راغلې وه چې کله الله سبحانه وتعالی پر تاسې باندې عذاب راولي، نو ستاسې دغه بند او ستاسې دغه ډیم دا به په مژکانو باندې الله سبحانه وتعالی سری کړي. مږې به راسي او دغه ډیم ته به سری ورکړي او د دې ډیمه څخه به پر تاسې باندې یو طوفان او یو سیلاب راسي. دوی د پسخند او رشخنده پر دغه د بند پر دیوال باندې پښانې وتړلې، خو چې کله الله سبحانه وتعالی د عذاب فیصله وکړله، هغه مږې او هغه مژکان پر دغه پښانو باندې غالبه سولې او هغو د دې ډیم و بیخ او بنیاد ته سریان ور واچول. کله چې بارانونه شروع سوله، د دې بنیاد کمزوری سوی و، او کله چې ډیم د اوبو ډک سو، نو بیا هغه د ډیم دیوال چاک وکړي، مات سو، او هغه ټولې اوبه د قوم سبا د معارف پر ښار باندې رایله سولې. الله سبحانه وتعالی د دې هغه ښایسته باغونه، هغه ښایسته نعمتونه ټول ور هلا کړله،
او الله سبحانه وتعالى په قرآن کریم کې فرمایي ذلک جزیناهم بما کفروا، دغه د دوی د کفر بدله وه. وهل نجازي الا الکفور، ای انسانانو آیا موږ دغه رقم عذاب د کافرانو ما سه یو بل چاته ورکوو؟ دغه رقم عذاب په دنیا کې الله سبحانه وتعالى یوازې او یوازې کافرانو او مشرکانو ته ورکوي. بیا الله سبحانه وتعالى مخته فرمایي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. الله سبحانه وتعالى پر دې باندې خپل یو بل نعمت ذکر کوي. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. پروردګار وایي ما د دې او د هغه کلو په مابینځ کې چې پر هغو باندې ما برکت نازل کړی وو، د دې او د هغه په مابینځ کې ما ګرځولي ول قرا ظاهرة، پر دغه لو لار باندې ښکاره ښکاره ځای پر ځای کلي. وقدرنا فيها السير، او ما د دې دپاره دا تګ ډېر په اندازه کړی وو. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دغه د سبا خلک چې به د تجارت دپاره د یمن څخه شام ته تلل، نو پر دا لو لار باندې الله سبحانه وتعالى ځای پر ځای سټاپونه جوړ کړي وو، ځای پر ځای د دې دپاره پر دا لو لار باندې کلي ول. د دې دپاره نه د غلو وهم و، نه د ډاکوګانو بیرول، نه د لوږې او تندې بیرول. خو دې الله سبحانه وتعالى ناشکري شروع کړله. الله سبحانه وتعالى ورته فرمایل سیرو فیها لیالیه، تاسې په دغه کورو کې، تاسې په دغه لارو کې تګ وکئ، لیالیه د شپو، و ایاما او د ورځې، آمنین پر تاسې به هېڅ وام او بیره نه وي، ډېر په امن باندې، ډېر په اطمینان باندې خپل سفر جاري وساتئ. خو دې الله سبحانه وتعالى د نعمتونو شکري کول، دې ته دا ښه حال نه ور معلومېدی. دوی څه ویل ربنا باعد بین اسفارنا، ای زموږ خدایه زموږ دا سفرونه را اوږده که، موږ ته لوی لوی سفرونه راکه چې پر لارې موږ تږي سو، موږ وږي سو، او موږ پر دا سفرو خوند واخلو. دوی همدغه رقم ناشکري شروع کړله لکه بنو اسرائیلو چې الله سبحانه وتعالى دوی ته من او سلواره استول. الله سبحانه وتعالى دوی ته د اسمانه پخې غوښې او حلواره استول. دوی د هغه څخه خسته سوه، ناشکري یې شروع کړول، پروردګاره موږ ته ترکاري و سبزیان یې راکړه، زموږ هغو ته عوا کېږي. د قوم سبا د انسانانو هم دغه رقم ناشکري وه. الله سبحانه وتعالى دوی ته در شامه پورې ډېر د امن لاره ورکړې وه. دوی ناشکري شروع کړه او دا یې ویل چې ربنا باعد بین اسفارنا، ای زموږ خدایه ته دا زموږ سفرونه را اوږده که. وظلموا انفسهم، الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دوی پر خپلو ځانو ظلم وکړي. نو چې کله دوی پر خپلو ځانو ظلم وکړي، ناشکري یې شروع کړله، فجعلناهم احادیثه، پروردګار وایي ما دوی هلاک کړله او دوی مې صرف د خلکو دپاره نقلونه او افسانې جوړې کړلې. دوی د خلکو صرف خبرې پاتې سول، خلکو به د دوی قصې کولې او خلکو به د دوی څه د دوی د عذاب څه متلونه جوړول. ومزقناهم كل ممزق، الله سبحانه وتعالى فرمای چې ما دوی تیتو پره کړه، ما دوی سره وپاشل، ما دوی ختم کړل. ان فی ذلک، بې له شکه په دغه کې د قوم سبا په کیسه کې لآیات د الله سبحانه وتعالى د قدرت د هغه د عظمت ډېرې نښانې پرتې دي. لکل صبار شکور، د هر هغه انسان دپاره چې د هغه د الله سبحانه وتعالى د فیصلو په باره کې صبر کوي او د الله سبحانه وتعالى پر نعمتو باندې د هغه شکر ادا کوي. د مؤمن صفت هغه به صبر او شکري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مسلمان په هر حال کې په خیر او ګټه کې دی. که چیرې دته تکلیف ورسیږي دی صبر وکړي، هم دی په ګټه کې دی. او که چیرې دته الله سبحانه وتعالى یو نعمت ورکړي او دی شکر ادا کړي، هم د ګټه او خیر دی. الله سبحانه وتعالى دې موږ خپل صابر او شاکر بندگان جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.